بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. نن راځو د حسن خط د اول حروف څخه شروع کوو چې اول حرف الف دی، بیا با ده، جیم، دال. دغه څلور حرفه نن وایو او پر دې باندې بیا تشریح ورکوو. په راتلونکي درسونو کې به بیا څلور حرفه نور ووایو. دوستانو، د الف حرف دی یو څه عمودي شکل ولري او یو څه افقي. په داسې شکل سره د قلم زاویه داسې ایږدو. په داسې شکل سره دوستان الف څو نقطې لري؟ الف 15 نقطې لري چې له دې ځای څخه د دې ځای څخه تر دې ځای پورې 15 نقطې. په همدې شکل سره دوستان راځو د با حرف وایو چې د با حرف څنګه او باید څنګه اجرا شي. صحیح، قلم په دې اندازه ایږدو چې د 80 څخه تر 80 درجې پورې رسیږي، ځکه دا یې عمود خوا ده 90 درجې او دا یې هم 80 درجې. نو اول داسې یو قلم کشوو. صحیح، وروسته له هغه څخه د با لمن چې ده هغه سیده نه ده، یو څه د چنګاښ نیشو ته ورته داسې شکل لري. صحیح، په همدې شکل سره تاسې ورته ګورئ. په همدې شکل سره دوستانو د با حرف لیکل کیږي. وروسته له هغه څخه نقطه یې هم پر دې ځای باندې. اوس راځو دا ضخامت یې تر دې ځایه پورې 2 نقطې دي، یوه او دا یې هم 2، او د دې هغه عمقوالی یې هم یوه نقطه ده. یا د با مابینځي ساحه 15 نقطې ده. په همدې شکل سره دوستان دا ساحه تر دې ساحې پورې په مابینځ کې باید لاندې یوه نقطه ځای شي. خدای دې وکړي چې تر دې ځای مو سر په خلاص سوی وي. اوس راځو د جم حرف وایو چې د جم حرف ډېر تمرین غواړي او په اصطلاح د حسن خط په میدان کې یا په ډګر کې د خطاطۍ د هر جم د هر خط جم چې دی هغه څه مشکل دی، سین یو څه مشکل دی، دغسې عین یو څه مشکل دی، خو پر دې باندې باید تاسې ډېر تمرین وکړئ. وروسته له هغه څخه ستاسې په لاس باندې جم ډېر ښایسته راځي. په همدې شکل سره اول باید 3 نقطې یا 2 نقطې د لیکې څلور شروع سي. په داسې شکل سره ګورئ دوستانو. په داسې شکل سره د جم دغه حصه د دې ځایه پورې څو نقطې ده؟ 4 نقطې. صحیح، پر 2.5 نقطې یا
پر دوهمه نقطه پر دې ساحه باندې باید موږ دی بیرته راکښته کړو چې هغه دوهم قسمت دی. په داسې شکل سره صحیح. وروسته له هغه څخه د جیم دامنه ده چې هغه په دې شکل سره شروع کیږي. په ډېر احتیاط سره په همداسې شکل سره صحیح دی دوستانو. د جیم نقطه باید د جیم په نس کې په داسې شکل سره ورکول شي. دا ساحه تقریبا له دې ساحې سره باید یو شی وي او په دې ځای کې یوه نقطه باید ځای شي. وروسته له هغه څخه دا حصه تر دې حصې پورې 5 نقطې ده. په همدې شکل سره دوستانو د دغه سر څخه نیولې بیا تر دا سره پورې دا نقطه چې دا وتلی غاښ دی هغه باید 2 نقطې یا هم یوه نیمه نقطه چې نیمه نقطه موږ داسې کاږو په دې شکل سره وجود ولري. دوستانو تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوی وي. دلته دا زاویه د دې ځای څخه د ثقل مرکز دا دی او دغه رقم د دې ځای څخه د ثقل مرکز هم دا دی. دا اندازه باید تاسې په پام کې وي. تاسې کولی شئ چې په ډېر احتیاط سره پر جیم باندې تمرین وکړئ او په ډېر لږ وخت کې خپل د جیم حرف صحیح کړئ. دوستانو راځو د دال حرف ته چې دال حرف پر څه رقم باید شروع سي او څنګه ولیکل سي. قلم په همدې شکل سره ایږدو او په داسې شکل سره یې د یو چنګ غاښ په حیث سره لیکو. وروسته له هغه څخه د دال لمن ده په همداسې شکل سره دوستان صحیح. دا حرف او تر دې ځای پورې یو کوچنی اندازه قدر باید یو څه منحني شکل ولري او دا له دې طرفه څخه یو کوچنی اندازه قدر منحني شکل باید ولري او دا اندازه تر دې اندازې پورې 2 نقطې ده په همدې شکل سره او په مابیض کې باید یوه نقطه ځای سي. وروسته له هغه څخه دا قسمت تر دې ځای پورې 2 نقطې دي او ورسره دا قسمت یې یوه نقطه دی په همدې شکل سره. دوستانو تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوي. تاسې پر دې باندې تمرین وکړئ او د مشکل په صورت کې د کمنټ د لارې مشکل موږ سره شریک کړئ. موږ ضرور ستاسې مشکل ته د حل لاره پیدا کوو او ستاسې پوښتنې ته جواب ورکوو. خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې مو سر په خلاص شوی وي. د نورو درسونو په دوام سره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي. او دغه رقم زموږ ویډیوې د دوستانو سره شیر کړئ
ترڅو هغه هم د دې درسو څخه برخمن سي او خپل خط په ښه شوق سره ولیکي او خپل مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.